درنو لیدونکو السلام علیکم. د کابل پوهنتون د نوي رئیس ته غبرګونونه دا نو اوس کوم انصاف شو. د کابل پوهنتون د ډاکټرا تر کچې د زده کړو زده کوونکي لري. طالبانو په غلطۍ کې یو تازه له لیسانس څخه فارغ شوی ځوان د رئیس په توګه ټاکلی. تر اوسه دا هم جوته نه ده چې د نوي رئیس صاحب خو به کوم مضمون کې چانس نه وي خوړلی، پاتې خو به نه وي، خو بس د بخت مارغۍ راویښ شو او د کابل پوهنتون ریاست په څوکۍ کېناسته. د نړۍ په کچه عالي قدرونه نه وي، خو د اسیا په کچه مخکښ استادان په کابل پوهنتون کې تدریس کوي، لکه نصر الله ستانکزی، ودیر ساپی، فیض الله جلال، سید مسعود او په لسګونه نور داسې علمي کادرونه. طالب ویندویان او مشران دا شعار هم ورکوي چې دا وطن د ټولو شریک کور دی، تیر په هیر نور باید وطن جوړ کړو. خو تاسو دا ګمارنې او خپلسري د څه په خاطر کوئ؟ غږیز پیغامونه مو چې کله کله اوریدل کېږي، سپینګیري هم مجبوریږي چې وطن پرېږدي. داسې کرواني دا اوږد کمیس به مو تر ډیره یو نشي، دا وړۍ ولاکه شړۍ کړئ. بل خوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې ته په خبرو کې ویلي د افغانستان په اړه باید د ملګرو ملتونو رول ځواکمن شي. میرزایوف زیاتوي چې دغه هیواد او افغانان دي له منځوي کېدو وژغورل شي او د ملګرو ملتونو دنده ده چې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغې غونډې ته د لسګونو هیوادونو استازو وینا وکړه او یو شمېر هیوادونو د افغانستان په اړه هم پکې رغونکې څرګندونې وکړلې. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.